د معلومات له مخې د کندهار د سپین بولدک له لارې هره ورځ لسګونه زره مسافر سوداګر او ناروغان تګ راتګ کوي چې وروستیو کې زیات د پاکستاني ملیشو له ناسم چلند څخه شکایت لري. مسافر وایي د قانوني اسنادو د شتون سره سره پاکستان د نامعلومو دلایلو له مخې د ورتګ اجازه نه ورکوي. زما سره ویزم وه په تورخم لاړم په هغې پرې نه ښودم 8 شپې مې هلته وکړلې. زوی مې ډېر عاجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت په عذابه شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. زړه مې غواړي چې بېرته د تیزي نه ډېر خواشینه لاړ شم چې دا حال زه ګورم، ځکه چې هېڅ امکانات یې نشته د یو چوکاټ چې یو سړی په یو چوکاټ واوړي او بېرته هغه خپل مشکل حل کړي. مریض داره مادر ما سرطان ما بسیار بیریبال و اینجا آماده ایم که اصلا رفتن نمیتونیم. پس ما 2 دفعه آمدیم برگشت خوردیم، خیلی به این مشکلات همین الان دوسیه به دستمون که ما اصلا رفتن نمیتونیم، از این مزد تیر شدن نمیتونیم، از این مزد تیر شیم. ما د دوی ترڅنګ ګڼ نور کسان هم د ورځ انتظار وروسته نه دي توانېدلي چې د خپلو ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ولاړ سي. دغه کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا پاکستان ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. دوی له طالب چارواکو څخه د ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي. سهار وختي زه راغلی یم، اوس اندازه 11 بجې دي چې ولاړې. نو دا یوه میاشت کېږي لار بنده وه، د ګرده ولایتو څخه خلک راغلي دي، بیخي ډېر انسانان دي. زما پر دې ویش باندې دا 10 کاله کېږي ما دونه خلک نه دي لیدلي لکه دا اوس چې را روان دي دوی راوړي پاکستان ته. پوښتنه خو دا ده چې دغه مسلمانان په لین کې ولاړ دي، دا چې هر څوک دي د هر ولایت دی د خو سم دي ایله کوي، نو څه تکلیف دغه ورکوي زیرهدنګ ورکوي چې نه ایله کوي. چا کم د آماده ورسره ایښی د تذکره غواړي، د تذکرې پوښتنه کوي، د شناخت کارت د کوي، د چیشته کوي، نو خو ایله کوي دوی دا چې په لین کې دروي د ساره یې مثلا 2 ایله کې نور ګرد شل بیرته راواپس. پر همدې مهال د کندهار د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې پاکستان ته د تلونکو افغانانو د ستونزو د هواري لپاره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته یو پلاوی لېږلی چې ژر به یې پایله له خلکو سره شریکه سي.